د کجکي له بنده کندهار ته د 110 کیلو ولټه برېښنا ورکړل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کجکي له بنده د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خپره شوې خبرپاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینر صفي الله احمدي ویلي چې د 222 میلیون افغانۍ په مالي لګښت دغه نوي مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو 100 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونه تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړ شوي مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته دغه پیاوړې برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکني شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي.